پدار په استاد یا مستعفلا په استاد وي غلا ترغمات تلبانا دا مستقیم تلاش باچا دا مستقیم دنیا خلغاری دیر زور واسه خدمت وکا دا مور واسه خدمت والا سطلا سر باورا دا مستقیم تلاشم لغا فرمایش دی وسنوم ریستگی روان دی گل د ځان کړي تاوان دی بل د ځانا ژر سفر ته ولاړې رزما د زوره څه خبرې رزما د زوره کما ځان پکې پرشا د مستقیم واسطلا د مستقیمه پشلاوار مخامخ یم د ټولو پلار مخامخ یم محموره د یاران د زارو ډک لکه ماران د زارو ډکه د وړې به د نن سپکم د میدانه به د ورکم د میدانه واړه سبلا سکه او د مستقیم تلاشي دغه فرمایش دی دسردار شاهین زړګی وچوي ګرانه ستا ماڼۍ وچوي ګرانه کار څو وریځو واورې وای چې دې زما د دوه خاورې وای چې دې وي ګلانه افغان چې نه وي سۍ به زړه بچې شیشه وي سۍ به زړه ستا وردا کلي خبر کې چې پیغور رقیب در کې چې پیغور چې نه وي به دې پر کور د اسد لا حسد په زور د حسد لا مستقیم تلاش پر رانې کلیسا نوم د شته رانې کلیسا وارو واغږه مزان واوري سبانه وزید زړه مراته ګوره ښایسته مراته ګوره اسدالله اسدیاري غواړي ډېر زور د څوکۍ غواړي ډېر زوره زه به مړ یم بیا به ژاړه په کفن کې چې مین غاړه په کفنه مستقیم تلاش ورځي هغه ساتونه راوړي هغه سزا د اسمان د چتم ځکه ته جلا ګرځنه ځکه ته جلا احمدشاه د بیا دوی سایل فیضا یا د زړه دوی سایل فیضا واره اکبر کراچي والا و او د جبارو ځوانم دغه فرمایش دی او د شاعر سردارم دغه فرمایش دی چې په خپله شاعر دی